د دې سره دا مسله د ساتي چې کله یو سړی یو پیر کوروالی وکړي نو په دویم پیرې چې بیا کوي آیا لامبل او دس ضروري دی او که نه. د هغې نه مخکې دا مسله د ساتي چې په اولنۍ ورځ باندې دومره کوروالی هم کول نه وي پکار چې جنۍ ته پرې نقصان ورسي یا په هلک ته نقصان ورسي. دا ځینې هلکان اول پیر وله دغه نعمت الله ورکړي نو هغه نعمت په ډېر خوږ ولګي. د دې سره چې دی د هلک ته هم نقصان ملاوي او د جنۍ ته هم نقصان ملاوي حدودو کې دننه چې تا ته پته ولګي. اوس کېدای شي تا کې طاقت ډېر جنۍ طاقت نه وي نو د هغې لحاظ وکړه. بلکې موږ خو دا ووایي چې که بالفرض دا ښځه منع کړي چې نن ما سره کوروالی مه کوه او یېرېږي نو د خاوند له پکار دی چې ته شي بس لازم هغه نه چې په اوله شپه باندې به سړی کوروالی کوي او ډېرې پیرې به کوي. نو مسله موږ دا بیانوله چې په منځ کې به څه کوي. یو سړي یو پیر کوروالی وکړو په دویم پیر کوي نو په دې منځ کې به څه کوي. د دې 3 درجې دي. د ټولو نه غوره درجه دا دی چې غسل به کوي. غسل دې وکړي او بیا دې راواپس شي. که دغه غسل نه شي کولی غسل ورته ګران دی نو دویمه درجه دا ده چې څه به کوي اودس وکړي چاردام. رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي چې کله انسان په دې منځ کې چاردام وکړي او بیا په دویم پیر چې دی دا کوروالی کوي نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې فإنه انشط للعود. د دې سره د انسان کې تازګي پیدا کړي. د سړي کې څه پیدا شي تازګي او د جنۍ کې هم تازګي پیدا شي. دا دویمه درجه ده. او که بالفرض نه ولامبي او نه غسل وکړي نه ولامبي او نه چاردام وکړي نو بیا پسې ګناه نشته. دا کار جایز دی. خو غوره طریقه ده چې غسل وکړي. که غسل نشي کولی چاردام دې وکړي او که چاردام هم نه کوي نو ګناهګارېږي نه. خو غوره طریقه یې څه کړه غوره طریقه یې پرېښوده.